منظور الحق د محب باندې د دې کلی او دا په دې کلی کې یو ډېره غټه مشاعره ده. دې کلی کې ماته ډېرې غټې مشاعرې یاد شي چې ډېر وړاندې شوې ډومبۍ مشاعرې په سن 70 71 او 72 کې شوې او بیا په 88 کې سن 88 کې یو مشاعره شوه. لطیف افریدی په هغه وخت کې راغلی و، هغه پکې مېلمه او په دغه وړاندې مشاعرو کې عبدالله استاد د نوخار به، استاد الله جان برق به، د محمد دلسوز به، د دې علاقې چې کوم شیرین خان شربت د موږ د دې علاقې یو ډېر خوږ ژبې شاعر و، هغه به دلته کې انور علي انور به دا پروګرام کولو د سمین جان خان زوی، هغه دا دوه مشاعرې کړې وې. دا درېیم مشاعره چې کومه دا کفایت علي کړې وه، کفایت. نو دا مشاعره چې ده نو دا زما په دې خوښه شوه چې دا نوي شاعران دي د نوي دور د مسلو، د نوي دور د مشکلاتو، او چې په نوي دور کې دا د کم د اوږې تږې او د غمونو د ظلم د زور د ناانصافۍ خلاف او لکه څنګه چې بخزاده پښتو ژبې له یو نوی طرز ورکړی دی. خو بیا هم زما په خیال کې، زما په نظر کې بیا هم شاعر چې دی څونه چې د هغه نه پکار ده، څونه چې د هغه نه پکار ده، هغه مره هغه لا نه دی راغلی، هغه مره خبره هغه نه کوي. زمونږ په شاعرۍ کې اوس هم د امن خبره نشته، ډېره کمه ده. زمونږ شاعر نور خلک راپاروي او وایي چې موږ سره ډېر زیاتې کېږي او تاسو ټول راوپاروئ او تاسو دا وکوئ، تاسو دا وکوئ او قرباني ورکوي، تیار شي. خو دا نه وایي چې که پښتون سره خلک نور زیاتې کوي نو پښتون باندې رور څوک وژني، تربور پې څوک وژني. د پښتون چې کومې کمزورۍ دي نو دا خپلې کمزورۍ خو د ټکي تعلیم نه کوي، کتاب نه وایي، د ژبې خیال نه ساتي، د تربور او د رور دشمن ګڼي، د بل حق چې دی نو د هغې باره کې د دغسې څه صفا خیال نه دی. نو زما دا خیال دی چې شاعرانو له پکار دی چې په دې موضوعاتو هم خبرې وکړي. خوشحالۍ خبره ده، ویلکم ورته کومه چې راغلی دی او دلته چې کوم دی دا مشاعره او د دې خلکو د اواز چې دی نو دا رسوي، نور خلکو ته یې رسوي، دنیا ته یې رسوي او دا ښه خبره ده. نو هرکلی ورته وایم. الله مې عزت وکړي. ثانک یو.